اشتقت للقرطاس والأقلام وإلى صرير كتابة الأحلام. اشتقت للفجر الجميل لأنه تمضي به نحو العلا أقدامي، تمضي به نحو العلا أقدامي. العلم نور والظلام تأخر، فمن الذي سينير لي إظلامي؟ أنا مولع بالعلم لكن عاقني بغي العدو يحد من إقدامي. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. محترم طالبانو، نن په دې ویاړو چې طالبان د خپلو ازموینو د خپلو امتحاناتو نتایجو ته ډېر سخت انتظار دی چې موږ نن د تاسې د امتحاناتو کې د ستړیا په هغه کې د تکلیف او د بېخوبۍ په احساس تاسې لپاره دا غونډه او دغه مجلس جوړ کړی ده. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أوبر القدم. تركتم الجهاد وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة ليلزمنكم الله مذلة في رقابكم. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أنا مولع بالعلم لكن عاقني بغي العدو يحد من إقدامي. إني أطالب عطفكم وحنانكم، جودوا يجود. اتقوا الله تعالى وتعلموا من العلم ما تعرفون به ربكم ويستقيم به دينكم ويستضيء به عقولكم وتستنير به قلوبكم ويصلح به دنياكم وعقباكم. معكم على الشاشة اليوم أخوكم محمد، ممثل الصف الأول قسم المعهد، وأنتم تنظرون قناة الرياض التابعة لجامعة رياض العلوم كابول. أهلا وسهلا بكم في هذه المناظرة التي تجمع بين فريقين لمناقشة موضوع هام حول لغتين، العربية والبشتو. عندما نفتح كتاب حياة هذه الأمة الجريحة فنلفي أبوابه ملونة بدماء رجالنا وشباننا، مبتلة بدموع سكارنا وأبطالنا. فلما هذا الضعف والوهن لنا والقوة والشوكة لهم؟ لما هذه الآهات والويلات لنا والأفراح والسرور لهم؟ نعم، هذه كلها لأسباب وبواعث نتعرض بما هو أهم. رياض العلوم وفيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب وصرت بحق لهم مرتقى وصرت بحق لهم مرتقى. يا سد، كثيرا ما أفكر في مقصد حياتنا، لماذا نحن هنا؟ هل هو السعي وراء المال النجاح أم شيء أعمق؟ يا مصباح، أعتقد أن مقصد حياة الإنسان يتجاوز الأمور المادية. نحن هنا لنترك أثرا لننفع غيرنا ونرتقي بأنفسنا روحيا وأخلاقيا. لكن أليس من المهم أيضا أن نحقق النجاح المادي؟ الحياة بدون أهداف واضحة قد تبدو بلا معنى. الإخوة، تفكروا أن جميع ما في الكون مشغول بحمد الله وثنائه ومنهمك في تسبيحه وتقديسه،
فقال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أنباء الجامعة. جامعة رياض العلوم كابول هي واحدة من أبرز المؤسسات الدينية في أفغانستان. الجامعة تعد مركزا رئيسيا للتعليم الإسلامي العالي، وخرجت العديد من العلماء المتخصصين في علوم الفقه والحديث والفتاوى. تشتمل الجامعة على عدة أقسام، بما في ذلك أقسام لحفظ وتجويد القرآن والفقه الإسلامي، فضلا عن قسم للغة العربية. نتائج الاختبارات النصف السنوية. وفي مثل هذه الأجواء العطرة يسعدنا أن نتطلع إلى سماع كلمة فضيلة الأستاذ الشيخ عتيق الله، حيث تضيف كلمته قيمة كبيرة لهذا الحفل الكريم، فنرجو من سماحته أن يزودنا بكلماته المباركة. ولا بد لكل مسلم بل لكل طالب علم أن يتعلم هذه اللغة المباركة، لأن العالم في الضرورة إلى فهم الكتاب والسنة. لقد أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم من العرب، ونزل القرآن الكريم باللغة العربية، وإن شاء الله سيكون كلام أهل الجنة اللغة العربية. دا ډېر د شکرانې ځای دی. الحمدلله چې دغسې علماء کرام او طلباء کرام په یو ځای کې د دغسې علمي مهارتونو سره وینو چې دا موږ ته د راتلونکي لپاره ډېر لوی امیدونه را پیدا کوي. دوهم دا چې دغه مهارتونه د شاګردانو چې موږ ولیدل او یا یې وینو مشاهده کوو یې، د دې نه موږ ته دا امید پیدا کېږي چې موږ الحمدلله دې ته امیدوار یو چې راتلونکي په نږدې راتلونکي کې به موږ دغسې کسان ولرو چې هغه ته موږ د دې تمه وکړو چې دغه نظامونه به رهبري کوي. محترمو طالبانو، نن په دې ویاړو چې طالبان د خپلو ازموینو د خپلو امتحاناتو نتایجو ته ډېر سخت انتظار دی چې څوک به پاس وي او څوک به ناکامه وي، څوک به په اول نمره راغلی، څوک به په دویم، څوک به په دریم، څوک به مقبول وي، څوک به راسب وي، څوک به جید جدن وي، څوک به ممتاز وي. د تاسې د دې انتظار او د تاسې د دې اعزاز چې موږ نن د تاسې د امتحاناتو کې د ستړیا په هغه کې د تکلیف او د بېخوبۍ په احساس تاسې لپاره دا غونډه او دغه مجلس جوړ کړی ده. تاسې باید خوشحاله سئ چې الحمدلله موږ یوازې نه یو، د موږ همت او محنت ته په لوړه سترګه کتل کېږي، د موږ کوشش ته په ډېر احترام باندې کتل کېږي. وګورئ استادانو څنګه په مینه او محبت د داسې درنو میلمنو په حضور کې چې د موږ د افغانستان د تعلیم او تربیت د سر سړي دي موږ ته دا پروګرام جوړ کړی ده. دا ډېره غټه خبره ده. أنا مولع بالعلم لكن عاقني بغي العدو يحد من إقدامي. إني أطالب عطفكم وحنانكم، جودوا يجود الله بالإنعام، جودوا يجود الله بالإنعام. أنا طالب وبطالب أمضي، فمن منكم يوائمني على الأيام. قد وأم المختار بين مهاجرين وبين أنصار بخير وآم.